نو چې خلک ورته درولي دي چې په خلکو ته ورګرځېږي پر غوږ غږ ونه کړي نو هغې په خپله د خلاصوي په کار پسې به ته ګرځې ته بیا پوښتنه کوې داسې خو ممنوع چې ته ورته کښېنې شیرین اغا که زما د منې د کاروبار پر ده دروند دی یو بل چا ته مې ور وسپاره چې تکړه نفر یې شابه زابونه کوښښ کوئ چې یو شی څخه جوړ شي ولې نه ځئ مکتب ته در باندې ناوخته کېږي هغه جانه ځو وختي دی هغه جانه که ماښام راتلې ما کلام کتابچې خلاصېږي ما دی څه ویل سره راو هغه چې هغه جانه موټران یې رارسېدلي دي تا واده راسره کړی و تا ته دې موټران راورسېږي تا ته به موټر رارسي سمه ده زوی واده مې درسره کړی و چې درنه به دریم یا هغه جانه پام کوئ دا کار ونه کړي دی موټر څه کوي ولې موټر څه کوه درته مې چې دا خبرې مه کوه دا زما خپل کار دی زه ستا په ادب پوهېږم چې دا دې مېلېزی ور دی زه یو شی رانیسم ته خاشیه پکښې ماتوې واده په تا اړه نه لري نو زه څه خاشیه پکښې ماتوم زه څه درسره لرم انشتګي که دې راکړله میاشت پوره ده ستاسو چې دا د کور سره تلم هغه چانې مې راته ویلي وو قلم کتابچې نه لرو قلم کتابچې به ورته پرانیسو نه مازدیګر بیدار کړم والله بشیر خان ماښام یې دلته اعلان وکړ د موټروانۍ درس ورته ویل کېږي ما لمر پسې دغه به شروع کړی د موټروانۍ په قوانینو به هم پوه شي او 10 ورځې درس دې به په اخر کې لیسنس هم درکړي چې ته وایې راځه ستا لپاره هم ډېر ګټور دی هغه جانه اوس مې عبدالنافي ویل دی چې د موټروانۍ درس یې شروع کړي نو ما ته یې ویل چې وایه راځه ما ورته ویل ما زه به د پلار سره صلاح وکړم 10 ورځې درس کې بیا د هغه څخه وروسته لیسنس راکوي زه په دې خبرې چې سر نه ګرځم لیسنس څه پسې هیله کوه لیسنس زه درته اخلم په خدای 15 روپۍ ورکړم کور ته درته راوړم زه ناکي وخت مه ضایع کوه نو په دې خبرې پسې ګرځم چې په موږ پلار مکتب نه وي ویلی څه حال مه دی د میاشت په 4000 افغانۍ د بل مزدوران وي دا اوس مې ورته خیال ته ویل ما زه به ورشم د الفانو معلومات به وکړم چې مکتب ته ورځي که نه ورځي هغه اوس څه یې کوې مکتب څه کوي یو ځای یې شاګردان که خیر هغه به خدای خیر کړي حاجي نصیر زنګ راوالی و ویل یو څه شان راکړئ نیم پیسې به اوس درکړم نیم به بیا وروسته درکړم یا سروال چې دا کار کتر ونه کړي حاجي نصیر ته خو بیخي شی په پور نور کول هغه ولې د یار زونه په 4 میاشتې مې ورپې نیولې لیدل میرویس د یوې خوا څخه خلکو ته پور نور کوي چې د بلې خوا ته ورکوي ما په سرمایه باندې نور خلک ګټې کوي زه په خپلو اریان پاتې یم چې څه وکړم بله بس وی ورخطا کېږم زه اوس دستي ځان رسوم راځه راځه خلک کې څه خبره ده د چا تلیفون و بشیر چکر کړی دی ژر راځه ژر کو خبره که راځه چیرې خدای دې خیر شي دا زما سره والی دی څه کار وولې سمنجان اکا موږ د دې لپاره راغلي چې ساو د مابین دروغ وکړو اوس خو پیښه شوله نو چې هر څه وکړو شی لاس نه راځي د یوه وطن د یوه کلي خلک یو نو دغه پیدا ده چې روغ وکړو یا ستا زوی ملامت یا د ده زوی ملامت اوس دا موضوع باید چې د خبرو د لارې حل کړو حاجي صاحب تاسو چې خدای راولي زه ستاسو په راتګ ډېر خوشحاله شولم چې تاسو راغلاست د دوو مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه کوئ زه په خپله ستاسو هره فیصله منم ستاسو د فیصلې ته زه سر نه رغړوم غفور اکا چې دی یو لوی سرزوره دی
نو بله ورځ یې ما ته ډېرې سپکې سپورې وویلې چې په خوله ورتلل هغه یې راته وویل چې داسې حکومت ته زه مبارزه کوم پلانه د وزیرستانه ده اخر ما ته هم در ظالمان وروره لاس دې خلاص شرط څه کوي هغه وکړه د څه شته زوی زوی مو په موټر راوولئ پښه یې ور ماته کړله لا ته په خپل پیسو راځېږې راوشې مو اوس نو دغه سپین ږیرو په خاطر خلاص یې همېشه په لس کاله د بندخانې وراخڅېدې شم چې پیسې پیدا کړې اسمان ته ګورئ علیا یې شپه شیشه مصرف کړو موټران ورته رانیسئ که دا زما دوی راوژنوئ ما به څه کوئ غفور جانه سترګې رډې رډې مه کوه نه دا ځای د دې نشته پر ما سترګې راکاږي شپږ ځای دې وژني دا ځای د جوړې دي دا ځای د جوړې دي دا ځای د جوړې لپاره موږ راغلي وروره بس پیسې پیدا کړي بس دا ځای د جوړې لپاره راغلي وروره خو زه غږ نه لرم خو تاسو د ده خبرې غفور جانه کښېنه بس راغله غفور جان ورور ته په خدای چې ستاسو مخنیوي ګوره حاجي صاحب غوږ ونیسه په خدای چې ستا مخنیوي د ده مخنیوي که زه د دا سترګو سره جوړه غفور جانه چپ ته دا هم غریب سړی زړه درد کړي د دوی پښه یې ماته پښه نه وه پښه یې بس ورکه که دا ځای د جوړې دي دا سپین ږیري دا جوړې ته راغلي دي قرار چېرې سروره ته نه ورته ګورې په خپله کمبله زما په کمبله باندې دی او ما ته سترګې غټې غټې کوي وروره وایم چې دغه سپین ږیري نه وای په خدای که زه اوس د ده په کیسه کې نه یم خیر حاجي صاحب جنجالونه مه کوئ موږ راغلي یو که چې دا هغه پیسې دې ته راغلي غفور جان وروره جنجال مه کوئ جنجال ښه کار نه دی خیر خدای ورته خیر کړي اوس په دا موضوع د خبرو د لارې حل کړو په جنجالو په دا هېڅ نه ده جوړه دا چې اوس تا ودی دا وخت سره وکړي بټه سره ولاړېږي نیت نوم سره باجي بیا مو دا وایي بیا مو دا وایي د دې په نه فرق هم غریب دی د بل مزدور دی هغه د زوی چې کوم مصارف کې هغه په یتیم په خیرات کې په زکات کې په هر ځای کې ورسره بیا که تاسو به خبرې کوي صاحب زکات خو خیرات خپل ځان ته ورکړي زه د خپل زوی د پښې تاوان دې لپاره بس هغه بچیان موږ له اوس شي لپاره ته خو خبرې مه کوه ته خو یې غواړې چپ کړې موږ کوم په طلبات چې د اوبو د مخه ګاونډي کار دی موږ خو کار سره پرېږده دا زه چې زه خپل د زوی د پښې تاوان غواړم شاه خود اکچلی در کوه حلال سر نه کړي زندرات وي بس حاجي صاحب نور خبرو ته ضرورت نشته هره فیصله چې تاسو وایستله زه هغه پر سترګو منم مګر اضافه خبرو ته ومنه خدای دې وزونه درکړي دی غریب سړی چې تا ومنله بس یې دي والله په فیصله وسوله خلاص ستاسو هم کور ودان خدای دې خیر درکړي سرور خان دی بیا دوکان ته درځي چې هر څه پیسې په کار وي ورته وارې دوکان ته دې نه راځي د لیبې ورکړم سره دې دغه پیسې واخله هر څومره چې دې مصرف کړلې که دې نور راپسې راغللې بیا راسه زه یې درکړم ده ته وایلم بس دغه پیسې دي دا تدابیر د دوی په وخت کې چې هر څه مصرف نور هم بیا ځي راغله سمه خیر دی اوس تاسو په خاطر خلاص دي که نه دې حکومت مې نه پرېښود خدای دې وزونه درکړي چې کله زموږ خبره ومنله دا ستا موټر ما موټر ګران وي دا کې د غفور اکا زوی په وژلي وای لس کاله به ته په ما بس کې بندي وای ما بیا دلته تاوانونه ورکولی او بیا ما اوله ورځ درته وویل چې زویه دا موټر چلوې لکه احتیاط کوه شاوخوا ګوره میرویس ما ته لس واره ویل وله غجار دغه ته موټر مه ورانیسه دغه نه دې زده ما د هغه خبر ونه منله هغه ته مې ویل ما ته کار مه پلره نو ته ولې داسې کوې زویه موټر هر سړی لري مګر خلک یې په رقم چلوي نن دې دا هلک په واري سبا به دې بل په واري بل ورځ به دې بل په واري که دې درد راوسي دا موټر به بېرته درته اخلم خیر هغه جان اوس کلي راکړه بل وخت داسې نه کوم هغه دې کلي ده احتیاط کوه بله ورځ بیا بل څوک په ونه وایي سم په احتیاط خپل موټر چلوه خیر دی میرویس جانه ته خوا مه بدوه کار څنګه چې پلار دې دی مشر دی اوس موږ څه ورته وایو ولې خوا بده نه کړم کاکا جانه ورته ومې ویل مال دغه هلک د موټر نه دی دغه ته موټر مه ورانیسه خو ده راته ویل په تا پورې اړه نه لري ته ده سره ضدیت لرې خو نن یې نتیجه ولیده کاکا جانه زما پر دې زړه درد کوي چې زه یم زوی یم دی یم زوی دی دی ولې زما خبره نه مني د کم ورور پر ورور بده پیرزو ده ما دغه حالات په سترګو لیدی خدای نه کرده
که دغه هلک یې مړ کړی وای یا دی پسې خوشته وای بیا به موږ څه کولای خیر دی میرویس جانه ته خوا مه بدوه زه بیا سر ور خلاص کړم ته اوس ولاړ شه خپل کار ته ځه سمه ده کاکا جانه چې څنګه ستا خوښ وي زه هغسې کوم سمه ده ته اوس ولاړ شه خپل کار ته ځې زه ځم د ده سره خبرې کوم سمه ده بس السلام علیکم. وعلیکم. ته د مکتب ته ولې نه ځې؟ ځمه ولې نه ځمه؟ درواغ ولې وایې؟ دا څو ورځې ستا مکتب ته ورغلی یې؟ درواغ ولې وایم؟ ورغلی یم. دا نن ستا صنفي راته وویل دا څو ورځې مکتب ته نه دی راغلی. زه ورځم هر چا چې درته ویلي هغه درواغ درته ویلي دي. که مې ور وستې او نه وې ورغلی نو بیا څه درسره وکړم؟ بس په تا اړه نه لري، هر وخت نکي خوشکي کوې نه وي ورغلی. څه شي په ما اړه نه لري؟ جوابونه لا ته وایه ها؟ بغاول مه کوه، څه کوې؟ څه کیسه ده بیا هم په چیسته د جنجال دی؟ اغا جان مکتب ته نه ځي ما ته مکتب ته ولې نه ځې په تا پرې اړه نه لري. اغا جانه درواغ وایي، نکي په نکي ویل کوي. زه مکتب ته نه ځمه. اغا جان دغه نن یم صنفي راته وویل دی مکتب ته نه راځي او د کومې ورځې چې موټر رانیولی دی دی ګورس په کوم لارې روان دی. اشاره که ته مکتب ته نه ځې؟ اغا جانه درواغ وایي، که زه درواغ وایم راځه پوښتنه یې وکړه. ګوره میرویسه دا د یو وارې بل خبر کړی په ده به کار نه لري خیر د شا څه کوي په تا نه لري دا زما د درته ویلي چې کار مه پلوه چې بیا مکتب ته نه ځې خو ما ته ووایه ته دی ولې وایې چې پر دې دې راچولي دي کښېنه ځای په خپل ځای کې کښېنه یاره په سیجان ورکه که درته اوس درته ناست د انتظار دې مړه کړو د پروسید جان ورکه که ساعت په سره یا به یارانه نکړم په چا بروسه نکړم نور به اعتبار خلکو زبر ښایسته یاره د ساره هېڅ چې ورور سره په جنجال یم کوم د نظمانه زوی ولاکه ورته ویلي چې دوی مکتب ته نه ځي انا مې جنجال ورسره وکړي راووتلم خامه ډول ورور په خبرو خو مکتب خامه به ډېر لږ را موټر په احتیاط چلوه زه بیا اوس درته سمومه شپه ده شپه ده به باره وایه چې لا بېګانه څنګه یاره هېڅ یې ژر ډه کوه چې یو څوک ورسره و داسې مو چې کلک په سر درد دی ډېر ما شناخته شوله ډېر مې تجربه شوله ښه زما هوبو یوړه هېڅ پټ ښکاره نه شوله وای وای مینه نه کوه راکه یاره بالا راشته کومې خواوې یاره دا هغې څه ګوره د خدای په ځای اوس مې داسې نه شي ټکر کړی یاره داسې یاره واګل څه ته کوه احتیاط کوه یاره احتیاط کوه دا احتیاط کوه ورور صحیح دا هغې ګټې راګل Soledad
بله چیرې یې شیرین اغا؟ په کور کې یم، په کور کې. ژر چینایي شبخانې ته راشه. ولې خیرات دې څه کیسه ده؟ بشیر ته کار کړی دی، ژر ځان ته ورسېږه. Mirwaiza!